وایي ستا په رضا زما زړګی دی او خوښ مې د تا څه کمالې دی او د تاج محمد منډخیل زی دی او خوږو شعرونو له بیا خامخا ورځونه تاج محمد صاحب سلامونه مې قبول کړئ او تاسو لږ خپله مختصره پیژندګلي د زموږ د ناظرینو مینوالو سره وکړئ. ډېره مهرباني مننه او سلام ته وعلیکم سلام. ملګري عربستان نوم دی که نه؟ جي داسې ښکار دی چې زموږ منډخیل نوم دی بیا په غټه منډخیل ډېر خو زموږ د کلي احمدي کور نوم دی. احمدي کور نوم یې دی او شاعري کوو نو بس دا څومره وخت نه شاعري کوئ؟ یاره جي تقریبا 2013 مخکې غوښو هغوی ته به شاعري بس کمزوري وه او 2013 نه بیا شاعري شروع کړه نو بس دې دغه ته رارسېدلي مقام ته شاعري مو واورئ. شاعري لکه کوم نوعیت تاسو خوښوئ؟ قوم باندې څه لیکلي دي، په وطن باندې څه لیکلي دي، د مینې محبت په باره کې؟ بس زموږ خو د قام شاعري خوښه ده او د قام شاعري م خوښه ده. قام دی زموږ داسې پسمانده علاقه ده چې دلته نور څه دغه نه شته. موږ پکې ځینې وخت کې شاعري وکړو نو هغه هم یو شعور دی که نه د قام دپاره نو بس دغه کوو. موږ د الوزون راغلي یو که نه او زموږ چینل دی بل اړیوه یوټیوب باندې زموږ د بل اړیوه چینل لپاره دې څه خوښ کړي او د زموږ د ناظرینو مینوالو لپاره؟ بلکل یو غزل به ورته ووایم ټپیزي دي. ښه غزل ښه وایي کوم ارماندونه امیدونه په سلګو کې دي، کوم ارماندونه امیدونه په سلګو کې دي، وخت شه زولنۍ هغه مې خپو کې دي. او زه خو د سپرلي په شانې رالمه خزان شومه، زه خو د سپرلي په شانې رالمه خزان شومه، ګلې مه راجېږم افسوزونه مسویلو کې دي، وخت شه زولنۍ هغه مې خپو کې دي. کوم ارماندونه امیدونه په سلګو کې دي، وخت شه زولنۍ هغه مې خپو کې دي. او کاڼو باندې لګم رقیبانو ګناهګار کړمه، کاڼو باندې لګم رقیبانو ګناهګار کړمه، مینه راته جرم شو دردونه م په زړګو کې دي، وخت شه زولنۍ هغه مې خپو کې دي. او کوم ارماندونه امیدونه په سلګو کې دي، وخت شه زولنۍ هغه مې خپو کې دي. او ما خو د امید شمې راوړې دلته بلې وي، ما خو د امید شمې راوړې دلته بلې وي، نه ومه خبر چې غمازان دا ستا کوڅو کې دي، وخت شه زولنۍ هغه مې خپو کې دي. کوم ارماندونه امیدونه په سلګو کې دي، وخت شه زولنۍ هغه مې خپو کې دي. او ډېرې فاصلې راته بیلتون په منځ کې جوړې کړې، ډېرې فاصلې راته بیلتون په منځ کې جوړې کړې. وای تاج محمد اوس مې یادونه ستا مغزو کې دی، وخت شه زولنۍ هغه مې خپو کې دي. ډېره مهرباني، ډېره مننه. بل که ټپیزه یو کار څه م خوښ کړي زموږ دپاره؟ ښه په سور باندې صحیح ده. وایي د پښتونخوا په لوړو غرونو، د پښتونخوا په لوړو غرونو او زموږ د خاورو په کورونو په خړ خیبر د یادګارونو د پښتنو زلمو لا شته د تاریخونه. او سر مې د هر پښتون نظار شه او یو ځلې نه په څو وار شه، دشمن یې هر ډګر کې خوار شه او د پښتنو په یو کېدو خفقان ورځینه. او د پښتنو په کور او کلي او یار ته مې سر نه دي دنګلي او ما ورسه هر څه دي منلي، که جانان خپل کلی پرېږدي ورسره ځمه او یاري په یې راکله کېږي، پیغور تهمت پکې پیښیږي او عاشقان دې کې بدنامېږي، دې ته به غاړه ږدي مرګی پکې راځي نه مور ته دې جوړه څه بانه که، باران وریږي دلته شپه که او دا یو ارمان زما پوره که، او سبا به لاړه شي نن مه وایه چې ځمه. او هره ګړی ورته زندان وي او د مسافرو ډېر ارمان وي او پاتې تې مور او پلار جانان وي او په امیدونو باندې شپې سبا کوینه او پردي وطن پردو کوڅو کې او د مسافرو تورو شپو کې او خوبونه نه وي په لیمو کې، په ماخوستن کې ترې راتاو شي بیا غمونه ډېر ورته یادېږي او په زړه بیا غرغر راورېږي او بلا کلونه بار تېرېږي او بدن یې سي د در په در یې ګرځوینه. وایي د خپل وطن نه که زړه صبر او دواړه به لاړ شو په شوق قدر او اشنا دا ستا به کومه قدر او خفه به نه یې که د ډېر تېر شي وختونه. وایي مینه دې نه دی، وایي وطن زما برمومند دی او زړګی مې تا سره پیوند دی او شړشم ګل شوی سپرلي خوند دی او لاس دې په لاس کې راکوه چې دواړه زونه
وایي ستا په رضا زما زړګی دی او خوښ مې د تا څه کمالې دی او د تاج محمد منډخیل زی دی خوږو شیرون له بیا خامخا ورځونه لوبه ده خو لږه ده وایي لنډه زنه د مڼه مال یې راکه نظرانه دا زما سوال که قبول جنۍ مه کوه بانه ما ویلیس په سر شال دی شنو بنګړو کې د کمال دی جادوګره د بنګالي ستا لیدل زما ارمان دی دی ویل یې لکه پاګلي چېرته ګوره پیرخانه لنډه زنه د مڼه مال یې راکه نظرانه وایي ما ویل د اوسن شمه دی ویل ښه زما په تمه ما ویل ډېره مې خوښېږي دی ویل ستا یمه صنمه ما ویل سترګې دې پیلې دي مال یې راکه پیمانه لنډه زنه د مڼه مال یې راکه نظرانه ډېره مهرباني ډېره مننه کتونکو دا و تاج محمد صاحب چې تاسو یې کلامونه واورېدل څنګه وه ما زما زړه خبره ده پروګرام چې تاسو ګورئ نو کمنټ چې پې تاسو ورکړئ لایک یې کړئ شیر یې کړئ دا زموږ د یوټیوب چینل دا سبسکرایب کړئ ملګرو ته یې هم ولېږئ چې دا سبسکرایب کړي زموږ لومبۍ ویډیوګانې چې کوم دی هغه په یوټیوب چینل باندې راځي بلړې وه دا سبسکرایب کړئ پروګرام څنګه و موږ دلته منډاخیلو ته راغلي یو دوی سره ملاقات وکړو تاج محمد صاحب سره دوی سره پروګرام وکړو موږ له رایې خامخا راکړئ نو غواړم اجازت د کیمرامین اسدالله جنان سره ډاکټر ابسلام مومن د الله په امان